السلام علیکم. عزیز الرحمن حازم یم د عربي ژبې ښوونکی. زموږ چینل ته په خیر راسئ. د نن ورځې په عربي موضوع کې زموږ د فعل په اړه باندې خبرې کوو چې په عربي ژبه کې فعل د زمانه لحاظه پر څو ډول دی. په عربي ژبه کې فعل د زمانه لحاظه پر درې ډول دی: ماضي، مضارع او امر. هر یو په تفصیلی شکل باندې ووایو. خو مخکې له دې څخه چې خپل درس پیل کو، تاسو افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو علمي موضوعاتو او همدا ډول د عربي ژبې د نورو موضوعاتو څخه برخمن شئ. په عربي ژبه کې فعلونه پر درې ډوله وه چې د زمانه له مخې چې تیره زمانه، راتلونکې او اوسنۍ حال زمانه ده. خو لومړی فعل ماضي دی. فعل ماضي هر هغه فعل دی چې په تیره زمانه کې پر یو شی باندې دلالت وکړي. مثلا زموږ د خبرو کولو څخه مخکې هغه که لنډه موده او که ډېر پخوایي، دا ټول په فعل ماضي کې راځي. فعل ماضي هر هغه زمانه ده چې زموږ د خبرو کولو څخه مخکې یو فعل پر یو شی باندې دلالت وکړي. تاسو ګورئ، مثلا خرج احمد. خرج احمد معنا احمد ووتی. دغه وتل زموږ د خبرو څخه مخکې یعنی تیره زمانه کې واقع شوی دی. دغه زمانه که چیرې لنډه یې نږدې هم فعل ماضي بلل کیږي او که ډېر پخوایي هم فعل ماضي بلل کیږي. مثلا که زه وایم چې خرج قبل سنه احمد، احمد یو کال مخکې ووتی، هم سیدی. او که وایم خرج الان احمد، احمد اوس ووتی، یعنی زموږ د خبرو څخه مخکې لنډه موده، دا هم فعل ماضي بلل کیږي. خرج احمد، جاءت فاطمه. جاءت فاطمه معنا فاطمه راغله، هم تیره زمانه ده چې زموږ د خبرو څخه مخکې کار شوی دی. او ضاع الكتاب، کتاب ورکسو. دا که اوس ورک شوی وي زموږ د خبرو څخه مخکې او که چیرې ډېره پخوانۍ زمانه کې، دواړه یو ډول دي، لرې او لنډ وخت فرق نه پکښې کې لري. نو قاعده داسې ده: الفعل الماضي هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. فعل ماضي هر هغه فعل دی يدل على حصول عمل چې د یو کار پر رامنځته کېدلو دلالت کوي، خو فی الزمن الماضي په تیره زمانه کې. زموږ د خبرو څخه مخکې ټوله تیره زمانه ده. که چیرې یو کار په تیره زمانه کې رامنځته شوی و، دا فعل ماضي بلل کیږي. فعل ماضي هر هغه فعل چې په تیره زمانه کې د یو کار پر رامنځته کېدلو باندې دلالت وکړي. د دې په دې هکله باندې نورې علامې هم د فعل ماضي علامې ډېرې دي، خو په راتلونکو درسونو کې به د فعل ماضي پر علامو باندې هم وغږیږو چې موږ څنګه پیژندلی سو چې دا فعل تیره زمانه ده، راتلونکې زمانه ده او یا اوسنۍ حال زمانه ده. خو زموږ د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نورو عربي موضوعاتو څخه هم برخمن شئ.